ماشاءالله ډیره مننه. زما دا ویډیو شیر کړئ چې زما د دې پیج خلکو ته پته ولګي. زه خو خلکو ستړي کړم، ما ته بار بار وایي ستا ریل پیج کم یو دی او ستا ریل پیج کم یو دی، چې خلکو ته خو پته لګي د ریل. ګرمي راوشو سترګې دې خمارې دي. تاسو دې بیا پکچر علی. سلام جی څنګه یې؟ زه ښه یم، تاسو ښه یئ؟ ماشاءالله مننه ستاسو. سلام کوم. نور درته بالکل نه یم چې ما ته ریکویسټ وکړه، هغه ځکه چې ما ته ډېرو خلکو وویل چې ته دا خبره مه کوه، ځکه چې دا خلک به تا ته زما بله قبول کړي، بله نه قبول کړي. سترګې دې ښایسته دي، نورې سترګې درپسې مشه. خلک ظالمان دي، د ځوانۍ نه به دې خلاصې کړي. السلام علیکم my friend. Thanks, nice and سلام. وعلیکم سلام. How are you? I am fine and you? سلام. زما د اړخه ټولو ته وعلیکم سلام. سسټر اف فرمان کسکر او کنه زه خو د فرمان کسکر خور یم، په دې کې خو څه شک نشته. تاسو هم زما روریان یئ. ماشاءالله. ښه ما دا خبره کوله که نه چې سبا به پریس کلب مخې ته د حیات حاجي صاحب د زیشان رور او الف خان شیرپا هغوی به د مسافرو د پاره یو اواز اوچتی چې هغه مسافر چې مړه دي هغه وطن ته راوړلی شي. کې د پریس کلب مخې ته به هغوی وي، نو ټول به هلته راځئ، د هغوی سره به شرکت کوئ. او زما دا پیج ریل دی، نور ټول فیک پیجونه دي. خلکو سمه ستړې کړم، هر څوک وایي ستا پیج کم یو دی او پیج کم یو دی، نو د خدای دپاره دا نور ټول فیک پیجونه چې دي انلایک کوي. او زما صرف دا یو پیج دی، نور پیجونه نشتی او نه مې آی ډي شتي. نو ټول به د حیات حاجي صاحب
لاړ شئ پېښور کې پریس کلب مخې ته. او الله ته وګورئ دا پیک ایډیانې مه جوړوئ، پیک پیجونه مه جوړوئ زما په نیم باندې. تاسو ورځ ته ورځې نوې جوړوئ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. پیجونه چې دي دا انلایک کوي چې زما د دې ریل پیج تاسو ته پته ولګي. زه یو ستړې کړمه. زه خپل یو شعر درته ووایم، هغه نوی غزل چې زما کم یو راغلی دی. ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه، ته رهبر یې موږ ته لار راوښایه، خپل خاوره خپل اختیار راوښایه. د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه، د خپل پلار نیکه وطن مې دی ورځمه، ما ته لار د کندهار راوښایه. بل زما په شان ساده پیدا نه کړئ، بل زما په شان ساده پیدا نه کړئ، بل د ځان په شان هوښیار راوښایه. وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، په لستوڼي کې پټ مار راوښایه. زه احساس به ستا دیدن ته پې درځمه، زه احساس به ستا دیدن ته پې درځمه، ما ته ستا د کلي لار راوښایه. وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، په لستوڼي کې پټ مار راوښایه. دا خلک به دې وخوري خپل سبق وایه بچیه، به دې وخوري خپل سبق وایه بچیه، دا خلک په لستوڼي کې ماران ساتي قسم دی. مونه مې اوزګاره نه پرېږدي ما د ژوند په یوه، زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي، خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي. نو دغه خبره درته بیا هم کوم.